زه اوس خبر شوم چې مور مې دروازه کې جاړي ما به ویل دا خلک ولې ادیره کې جاړي چا چې به کلي کې هر چاله حوصله ورکوله هغه سپین ږیری نن د زوی په جنازه کې جاړي سلامونه ملګرو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یم دا وخت ناست یو ما سره خوږ ژبې شاعر د لوی کور نه راغلی جان ضمیر شینواري را سره دا ټایم ناست دی ما غوښتل دی سره زما رابطه ملګرتیا د ډیر وخت نه د سوشل میډیا او مخامخ لیدل منګه دا په لومبي ځل باندې شو دا د کویت نه راغلی د اوسیده راغلی دلته پیښور ته نو ما غوښتل چې دنه شعرونه ریکارډ کو او تاسو ته ډالۍ کو نو را سره اوسئ او جان ضمیر شینواري را سره واورئ ډیر ښه شاعر دی د دردونو شاعر دی خوږ غږ لري ستاسو دا وخت په قیمتي شي ان شاء الله سلامونه ملګرو ستړي مه شئ خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مننه جاوید شاه درمان صاحب چې تر ما خوا راورسېدو او زه یې د دې شعرونو د دې ځای کېناستو جوګه وګڼلم نو زیاته مننه کوم درمان صاحب خوشحاله اوسئ یو دوه شعرونه چې حوصله لاړه بس ناهیلې شومه د یو ژور ګړنګ نه لیلې شومه تا هم پتنګ غوندې ځان لولفه کړو زه هم د شمې درته ویلې شومه شهید شوي ارمانونه مې خوږېږي غاړه رانه کړې زخمونه مې خوږېږي واه نه نه که نه خنداره لخه نه ده لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي واه ارشاد ډېر ښه غزل دی چې عجیبه ژوند دی خودکشۍ مه پکې وزغملې اوږدې مسافرۍ مه پکې وزغملې ما خودکشي وکړه مړ نه شومه چا وژغورلم داسې مری وه چې رسۍ مه پکې وزغملې او ما خو پرېږده چې په سفر ځمه نو څنګه ژاړم د لیلا ګلې لور سلګۍ مه پکې وزغملې منمه ربو کې به لوړه تنخوا اخلم خو د جهنم غوندې ګرمۍ مه پکې وزغملې او پردي کارونه بلا ګران وي د زغملو نه وي د لاس تودې پولۍ مه پکې وزغملې او د یو سودخور سړي په پور کې راګیر شوی ومه سیرې ګریوان ماتې تڼۍ مه پکې وزغملې او زړه مې په مثل لکه وران افغانستان فقیره د ژوند تمامې بېوسۍ مو پکې وزغملې وجود کې مې زخمونه سړکې دي جانانه دردونه په ژړا دي کرکې دي جانانه امید لرم باور لرم چې ته به مې نصیب شي نیولې مې د خدای سره اړیکې دي جانانه مننه او حالونه چاته مه وایه اعتبار په چا ونه کړې د عشق پردې ورېخم غوندې باریکې دي جانانه او ولاکه پښتانه په ګنډه تار څوک رانه بیل کړي زمونږ د رګو وینې شریکې دي جانانه او چې چېرته په پالګر مې پال کتلی دی نو وایي فقیره ستا تندي کې تشې لیکې دي جانانه ربه وړوکی غوندې سوال دی زما په ژوند کې تنګ یم دغه حال دی زما هغه ربه وړوکی غوندې سوال دی زما او په ژوند کې تنګ یم دغه حال دی زما په شرابي ځوانۍ مې ظلم کړی تنقید په ځان منم زوال دی زما او لوړه بنګله مې ځکه جوړه نه کړه دا میرات مړی جیب کنګال دی زما لاسونه هر ماښام پولی راوړمه شکر دی رزق خو حلال دی زما او فقیره زړونو کې چې لار وباسي دغه په شعر کې یو کمال دی زما ډېر ښه شعر نور بې کماله سړی مه درمان صاحب نه ارشاد اورو زه دې ویشتی یم په زړه مازدیګري کې هغه تا چې راکاته مازدیګري کې د هندارې د نظر ښکار څنګه نه شوې نیغول چې د باڼه مازدیګري کې او ملاقات څو دقیقې و خدای نظر شم خو رقیب به ودرېده مازدیګري کې مننه او ستا ډولۍ له چې اغیارو اوږه ورکړه فقیر مخ ځان له واهه مازدیګري کې بس نه مې ته پکار یې نه مې ستا تصویر پکار دی
ماله دا ستا بې وفایي باندې یو ویر پکار دی هسې نه بیا په چا مین شم په یو بل بې ننګه ماله تړل پکار دي ماله یو زنځیر پکار دی افغانستانه خدای ګو بل رقم ته نه جوړېږي دا ستا دپاره د صدام غوندې وزیر پکار دی مننه او رنځوره مور مې ژړېده په چغو چغو ویلې زما نه لرې مسافر زما فقیر پکار دی مننه خواهش مې مړ کړو په ارمان مې وس ونه رسېدو په خپل سراب سراب ګمان مې وس ونه رسېدو مورې ما وبخه غربت بلا خوړلی یم ستا په ریښې ریښې ګریوان مې وس ونه رسېدو هڅه مې وکړه په مارغانو مې پښتو زده کړه خو افسوس افسوس چې په انسان مې وس ونه رسېدو د یو هندو زړه مې د خدای په ذکر نرم کړو بس خو په ریښتوني مسلمان مې وس ونه رسېدو ډیره مننه ملګرو د وخت راکولو موږ سره اوسئ د بل پروګرامو پورې د الله په امان بس دا پروګرام یې نه تصویران لږ بس